د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال پوهاند محمد رسول باوري مړ شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی باوري د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی، خو د ناروغۍ ډول یې نه دی مشخص کړی. پر خواله رسنیو د ښاغلي باوري ته نږدې سرچینو ویلي دي چې نوموړی د کرونا وبا له کبله مړ شوی دی. د ولسمشر محمد اشرف غني له ادرسه خپره شوې ویناپاڼه کې ویل شوي دي چې د رسول باوري مړینه لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه د ښاغلي باوري د مړینې پر تایید سربیره هغه د هیواد یو پیژندل شوی لرغونپوه او کلتوري څیره بللې ده. رسول باوري چې د کابل پوهنتون استاد هم و، د هیواد فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د خوندي کولو او ساتلو لپاره سلګونه مقالې لیکلي دي. رسول باوري کلونه د افغانستان لرغونپوهنې په برخه کې کار کړی دی. استاد محمد رسول باوري په 1946 کال کې د روزګان ولایت په دراوت ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. خپلې لومړنۍ زده کړې یې هلته کړې دي، بیا د کابل پوهنتون د تاریخ څانګې ته کامیاب شوی دی. تر هغه وروسته یې په هالنډ کې لرغونپوهنه کې ماسټري کړې ده او د کابل پوهنتون د لرغونپېژندنې ډیپارټمنټ استاد و. رسول باوري د هالنډ په پوهنتون کې استازي هم کړې ده. وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت کې د نصاب مسؤل، بیا د خوست د شیخ زاید پوهنتون مسؤلیت، وروسته د کابل پوهنتون د لرغونپېژندنې ډیپارټمنټ مسؤل او په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال پاتې شوی و.